حضرت که مونږ وګورو د باجوړ په خاوره باندې ډېرې لوی لوی حادثې راغې، ډېرې لوی لوی واقعې وشوې، ډېر ښه علما کرام، ډېر ښه سیاستمدار دا چې کوم دی قتل کړی شو، شهیدان کړی شو. نو دغه حالات په تر کومه پورې رواني، دا بدامني به ختمیږي څنګه، او د دې حل لارې دپاره چې کوم تاسو ته دوړ څومره کړی دی؟ داسې ده چې بدامني دا ډېر یو لوی ناسور دی د دې خاورې، او موږ دا ګڼو چې دا بدامني پښتنو هم نه ده پیدا کړې، د خاورې هم نه ده. دا بدامني د سټیټ غلطو پالیسو پیدا کړې ده، بیا خارجه پالیسۍ غلطې پاتې شوې، افغان فارن پالیسي دا غلطه پاتې شوله، د ګاونډیانو سره دښمنۍ جوړې شوې، د ګاونډیانو سره څوک دښمني نه کوي، ورورولي څوک کوي، تجارت ورسره کوي. بیا د دې بدامنۍ دپاره د نړۍ سامراج خپل وسایل استعمال کړه، د سټیټ ادارو د دې لپاره یو جنگي ذهنیت په دې وطن پیدا کو. دا اوسنی نسل د پښتنو دا ټول جنگي نسل دی، په جنگ کې را پیدا شو، لوی شو، په غیر د مرګونو نمبل څه د موږ په نفسیات او لاشعور باندې د جنگ اثرات پاتې شولو. ځکه موږ دا ګڼو چې دا جګړه د دې خاورې نه ده، دا د دې خاورې جامه نه ده. د دې خاورې مسله د امن دی، او د امن راوستل دی، او د امن شاته ژوند دی، د امن شاته پرمختګ دی، د امن شاته خوشحالي ده، د جان او د مال تحفظ چې کوم دی دا د امن شاته پروت دی. نو دا مسله ډیره جوړه ده، ځکه به هر چاله دا مسله اون کول پکاري، د دې لپاره به پاڅېدل پکاري، د دې لپاره به ودرېدل پکاري، تر څو پورې چې د ریاست پالیسیانې بدل نشي، تر هغې پورې دوامدار او ډاډه امنیت نشي راتلی. اوس پالیسیانې به څنګه بدلېږي، د هغې لپاره به قام بیدارولي، د پارلمان نه بار هم، او پارلمان هم داسې خلک لیږل چې کمپرومایز نه وي، خاموش نه وي، د دې قام په مسله باندې وغږیږي. نو زما په خیال باندې امن په دې خاوره راتللی شي. په پنجاب کې څنګه امن قایم دی، په سند کې څنګه امن قایم دی، یا په لاهور کې څنګه امن دی، او په وزیرستان کې کم حالت دی، په شیخوپوره کې کم ترقی او سند دی، او په باجوړ کې کم حالت دی. په دې یو سټیټ کې دا دوه رویې ولې دي، په دې یو سټیټ کې دا دوه قانونونه ولې دي. د سټیټ آئین خو موږ ته دا وایي چې ټول شهرین برابر دي، په سماج کې، په انصاف کې، په اقتصاد کې، په ژوند ژواک کې دا تفریق ولې دی. په کار داره چې د دې لپاره موږ قام بیدار کړو چې بیدارۍ رالی. نو پښتانه دا ډېر سیولایز خلک دی، پښتون دا مارشل نیشن دی، دا د حالاتو نه شکست نه خوري، دا څوک غلی کولی نشي، نه دا قام څوک ختمولی شي، قامونه ټول څوک نشي وجلی، غلی کېدل نه دي پکار، جرأت لږ پکار دی. نه تاسو چې څنګه خبره کوئ چې پکار ده چې دا وشي، نو دا به کوي څوک؟ عوامي نېشنل ګوند چې کوم دی دی اکثر د پښتون قام دپاره خبره کوي. نو پکار نه چې عوامي نېشنل ګوند چې کوم دی دا په خپلو کې کینی، او دوی چې کوم دی یو اجلاس وکړي، او بیا چې کوم دی دغه اجلاس د جرګې په طور باندې یو پارټۍ ته لاړ شي، دغه پارټۍ سربراهانو سره کینی، بیا هغوی سره چې کوم دی دغه ټول پښتون قام چې کوم دی روچت کي. په دې کې مولانا فضل الرحمن دی، محمود خان اچکزی دی، محسن داوړ دی، پی ټی ایم دی، تاسو چې دا ټول تاسو را ټول شي، تاسو سټیټ ته کېنئ یا ریاست ته کېنئ، یا چې کوم دی دا امن به ګینې رانشي، تاسو چې شروع کړئ. بالکل منګه خو کوو تر خپل وسه پورې، یعنی په دې 23 د اپریل په باچا خان مرکز کې یو جرګه وشوه د ماین ان مینرل اکټ په مسله باندې. د پښتونخوا ټول سیاسي ګوندونه موږ راغونډ کړلو. د دې نه مخکې په باچا خان مرکز کې په امن باندې هم جرګې شوي. موږ یو کوشش کوو چې د دې پښتونخوا په خاوره یو قامي سیاسي اتحاد موږ راولو. سیاسي اتحادیه چې راشي، ګوندونه دیدار چایي، الیکشن ووټونه او کرسۍ دیدار چایي، خو چې د دې خاورې مسله و ټول به په شریکه باندې پاڅو. اوس غم دا دی که نه چې دا ځان له د عوامي نېشنل پارټۍ کار نه دی. موږ که څوک روان کو د ځان سره، بیا راسه سوال سر ته نه رسي، بیا راسه روان نه پاتې کېږي. نو په دې قام کې مسلې شته، د قام له لږ بدلون پکار دی. ځکه هر سیاسي کارکون ته زه د پښتنو وایم چې په دې خپل فورم ته پاسرې خپلې پارټۍ ته ورته ووایه چې ته پښتون یې، په دې خاوره زم د سوال اړم، ووټ مې هم درکړی، منبر مې، حکومت هم دی، ته د قام په مسله ولې غلی، ولې کمپرومایز یې؟ نو ګوره صاحب اقتدار خلک چې په یو وطن کې کمپرومایز شي که نه، نو موږ به غږ کوو. دا تاسو چې کوم سوال وکړه، د دې نه به ډېر زور کوو، خو د مسایلو حل په اسانه باندې نه روځي. دا قام یې منتشر کړی دی، سیاسي پولیټیکل پولرایزیشن دی په دې قام کې، او د هغې په نتیجه کې د یو بل خلاف پښتانه مورچه دي، او داسې مورچه دي که نه چې د دښمنۍ تر حده پورې موږ سیاست رسولی، سیاست موږ د منځه ایستلی. غالب اکثریت برخه د قام دا موږ غیر سیاسي کړله، سیاست څوک پیژني نه، بټ ټول قام چې کوم دی دا ټیک ټاک ته روان دی. یعنې د پښتنو ځوانان ته وګوره، په ټیک ټاکو باندې دی څه کوي. موږ دا ګڼو ټول قام په ټیک ټاک کې به نه وي که نه، خو دا کم څوک چې بېښکاري دا خو د پښتنو بچي دي. ولې موږ د خپلو بچو تربیت ونه کړو؟ پښتانه صرف بچي پیدا کوي، شمار کوي، خو د دې بچو نه سړي جوړول دا سوچ موږ ډېر کم لرو. اکثر زه خبره کوم، دا حدیث کې راغلي دي، بیا ځینې ملګري وایي پیغمبر علیه السلام وایي امت دې ډېرې، زه به پرې فخر کوم. زه هم دا حدیث په خپل ځای صحیح دی، او په حدیث ځان پوهیه که د خدای پیغمبر په هغه امت باندې به فخر کوي که نه چې دا د کردار خلک دي، دا صاحب کردار خلک دي، دا د تقوا خلک دي. په بد عمل او بد کردار خلک او امت باندې د خدای پیغمبر هم فخر نه کوي، د دې نه خو به امان غواړي. نو
موږ د نوي نسل تربیت چې ونکو کنه نو په دې قام کې سیاسي تبدیلی نه راځي او سیاسي تبدیلی چې رانله نو بیا د وطن د امن مسله خو ډیره لري ده د وطن د وسایل اختیار مسله خو ډیره زورور سره ده هغه موږ نشو حل کولی د بنیادي سټیج نه به دا سره وچتول غواړي نو سیاسي ګوندونه موږ دا منو چې ډیر ذمہوار دي عوامي نېشنل پارټي د خپل تاریخ په رڼا کې ډیره ذمہواره ده ډیر ذمہواري کردار به موږ ادا کوو خو یوازې زمونږ هم نه ده د دې قام هم څه اجتماعي ذمہواري جوړیږي باید چې موږ یو بل احترام ورکړو. صحیح مونږ کو ګورو حضرت سټیم کې ستاسو حکومت په 2008 کې په هغه وخت کې به خودکش دماکي هم ډېرې کې دي بدامني هم و دغه یو الزام بلګېدو چې را ان پی د پښتون قام سودا کړی ده هغه دماکي نن هم کېږي 13 ورځ په باجوړ کې چې کوم دی دغه دماکه شوې ده په اسسټنټ کمشنر باندې د APS چې کومه لویه واقعه هغه تاسو نه پښ شوې ده دا دماکي اوس څوک کوي دا داسې ده که نه چې موږ خپلې مسلې ته سنجیده نه یي زموږ اپروچ چې کوم دی پولیټیکل اپروچ دا ډېر سطحي شوی دی نو د عوامي نېشنل پارټۍ څخه خو څه خلک هسې د خدای د رضا دپاره تعصب کوي یا هره خبره په هغې پسې به تړل کېدله بل په امریکې خرڅ کړو نو هلکه د پښتنو په دې مغزو کې څه د آینسټاین فلسفې پرتې دي چې امریکا پې ډالرې ورکړي امریکا د ډالر لپاره موږ په غیر د ډالر استعمالېږو د جنگ دپاره ډالر څه له راکړي دا د جنگ فلسفې د خاورې له چاره وړې وي دا د عوامي نېشنل پارټۍ د دور مسله نه وه دا خو هغه وخت کې چې افغانستان کې جګړه جوړه شوله افغانان هم غلطۍ وکړي شوروي اتحاد هم پکې رالی او امریکا راله جنگ زموږ په دې وطن کې جوړ شو په جنگ تبصره نه کوو چې جایز دی او که ناجایز دا د تاریخ په حسې په خپل ځای او تباهي موږ ته راله بیا موږ دا سوال پورته کوو چې شوروي اتحاد لاړې بیا موږ ولې په امن نه شو بیا ولې کابل چاوران کو یا بیا د هغې نه پس امریکا د خاورې له ولې رالی یا نن پښتانه افغانان ولې نه یو کېږي نن هم یو سیاسي خلا په دې منطقه کې موجود ده نو دا مسله ډېره زړه وه او د عوامي نېشنل پارټۍ څه وتړله شوه زه عوامي نېشنل پارټۍ ستا په فکر دار څه وکړله نو 2013 کې حکومت پاتې شوی دی خو د ټولو نه بدترینه بدامني په پښتونخوا کې دا په دې تېر کال کې تېره شوې ده ټوله پښتونخوا یې لړزولې دا نن بدامني ولې ده ځکه موږ دا وایو دا بدامني د دې خاورې مسله ده د سټیټ پالیسۍ هم د دې شاته پاتې شوي وسایل هم د دې شاته پاتې شوي پښتنو خپلې غلطۍ کړي د دې جنګ لښکر هم پښتانه دی په دې خاوره چې جنګ کوي اکثر موږ په جنازو ودرېږو زه هم قاتل هم د پکې پښتنو دی په تاسو کې دی او مقتول هم په تاسو پښتنو کې دی د هندوستان سړی دلته نه راځي یو برخه د قام موږ دی له استعمالېږو ټیک د انسرجنسي کې سیمه ییز ولسونه دا کارېږي ټول قام هم مجرم نه دی او نه دا مسله قام جوړه کړې دا قام چا جوړه کړې دا فلسفه د 1900 نه مخکې دلته موږ یو بل ولې نه وجل د 1900 نه وړاندې چې کم دی لکه خودکش دماکې ولې نه وي زمونږ خو په دشمني په رواج کې وه پښتنو به دشمن هم په پردۍ خاوره کې بې رواجه نه وجلو دومره موږ د کلتور او د اقدار او د جرګو خلکو د روایاتو خلکو جوماتونه یې والوزول زمونږ جرګې یې والو بازارونه یې والوزول دا وحشت د کوم دا د پښتنو کلچر نه و دا چا راوړو دې خاورې له ځکه موږ دا ګڼو دا د بدامنۍ مسله دا ډېره لرې وه عوامي نېشنل پارټۍ خپل وس کړی دی ملکن ډویژن ورسره و په 3 میاشتې کې امن هم رالی جرګه هم وشو او که ډز او که جرګه وه خو دواړه 3 میاشتې کې خبرې ختمې شوې نن هم ملکن ډویژن کې د ریاست د سیویل انسټرکچر عملداري ده خو دا قبایلي سیمې جنګ ته حواله دي د انګریز د دور نه دا قصه را روانه ده بفر زونو بیا وار زون ته د حالات تړي دي او د دې منطقې د زرګونو کال نه جیو پولیټیکل هسټاریکل یو اهمیت دی او دا د نړۍ زورورو ته را خاوره په کار ده ځکه پسماندم ساتي سیاسي اصلاحات هم نه کامیابی سیاست هم دا منطقه نه استیم ازادی نو د هغې په نتیجه کې موږ دا غواړو که نه چې زموږ اسلام او زموږ اقدار دا د موږ د پردو جنګونو برخه نه کړو د دې نه د خپلې جامې موږ برخه کړو مدرسې هم زموږ بدنامه کړه جومات هم پکې زموږ وران شو عالم هم پکې زموږ وویل شو مشر زموږ سره څه پاتې نه شو د دې نه پس موږ له لږ اختلاف څه پکار دی ځکه د بدامنۍ دا مسله دا د دې خاورې وړومبۍ مسله ده د ټولو نه اوله مسله ده چې امن رانشي په دې خاوره باندې یو مسله هم نشي حل کېدلی همدغسې ده